سلامونه ملګرو د مفتی صاحب په جمعات کې بلاست شو او کوم مین ګیټ چې دی په کوم ګیټ باندې چې مفتی صاحب را دنوزي هم په هغه ګیټ کې بمې خودې شوی او داسې شزوی لک دغه لار دا په دې لار باندې مفتی صاحب د خپل ځای نه راځي دی خوشاله کلګو او په دې ګیټ باندې مفتی صاحب د نوزي او دا چپلې دی مفتی صاحب دی د مفتی صاحب چپلې هم پرتی دي او وینه هم پرته ده او دلته کې دا بلاست بم چې کم دی نو دا ام دی مفتی صاحب ته په دې ګیټ کې خودې شوی او جمع ولاړه وه او جمع ولاړه وه او چې څنګه مفتی صاحب نه راوتو جمع ولاړه وه ما رکوع چې څنګه وکړه مفتی صاحب اواز وخوتو مفتی صاحب چې څنګه اواز وخوتو بس دې کې ډز نارې شو بس جمع چې ټول کسان ورټول ووتو او مفتی صاحب بس ایله د مفتی صاحب خبرې وې دا مینو کار څه شو بس ډز یې والي او چې موږ بار ته راووتو نو بس عبدالله ګاډی راوستی و بس مفتی صاحب همداسې یوړو خو مفتی صاحب ډېر زیات زخمي دي دا مفتی صاحب چې دلته ګاډي کې اچولو نو دا په دغه موقع باندې و تاسو لږ ماته ووایئ مفتی صاحب خپای لګېدلې وه او بره وجود نه و بچو خپای صرف لګېدلې مفتی صاحب مخکې هم دی ویلي حکومت ته چې ټوپک او اسلحه لارو کې ساره وه ټوپک یې تیاله دا حکومت نه دی دا ظالم بې غیرته حکومت دی